السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د شیخ ادریس مولانا یو زبردست بیان دی. تاسو د دې مولانا صاحب دا بیان وګورئ، ډېر زبردست بیان دی. یو 2 منټه دی، راځئ تاسو به دا بیان ډېر خوښ شي، ډېر ضروري دی. راځئ دا ویډیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پر ورځ به یو سړی الله ودرئ، د ده به یو کم سل دفتر د ګناه وي، یو به د نیکو. هغه یو کم سل دفتر به څومره وي که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه پې ډکېږي، دومره ډېر. نو هغه نیکۍ به ولا یو دفتر په یو چابړي کې واچوي، ګناهونه به ولا په بل چابړي کې واچوي. نو د ګناه به درنه شي، نیکۍ به سپکه شي، نو په ده به اعلان وشي چې دا سړی به ځای دوزخ دی به روان شي. چې روان شي د الله نه یو شی پټېږي نه، خو الله د خپل نوم شان ښایي، قدر یې ښایي. نو الله به آواز وکړي دی بنده ته، دا بنده واپس کړئ، د دې یو نیکي پاتې ده، دا وله واپس وتلی دا نیکۍ، دا یو نیکي پاتې را، دا وله په هغه نیکو په تلو کې ور واچوي. نو دی به چې هغه وګوري وی به چې رب ما هذه البطاقه. زموږ علما دې حدیث ته بطاقې وایي. الله دا پټینې کاغذ څه شی دی؟ د دې دومره ګناهونو یو کم ستلو دفترو په مقابله کې دا پټینې څه شی دی؟ الله وی لا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه، ظلم به نن نه کېږي. دا یو دی پاتې ده، ورشه چې دا د دوباره نیکي وتلي او دا یو پکې ور واچي. اوهو خدایا، یو ځل خو په ما نوم اعلان وشو چې پلانکې د پلانکې زوی دوزخ ته دی، نو اوس به راباندې بیا اعلان کېږي چې پلانکې د پلانکې زوی دوزخ ته دی، بیا به د اعلان کېږي. دا به څه کېږي؟ دا پټې کاغذ که زه وروایم چې بنو زما خو یو کم سل دفتره د ګناهونو دي او دومره ډېر دي چې ځمکې اسمان په یو ډکېږي. الله وینا ظلم شته دی نه، دا دنیا نه ده، دلته ظلم نشته. دا یو نیکي دی پاتې ده، واپس کې دا ولا واچي. دی به بیا واپس کې تللی ده، هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو به بیا په چابړي کې ورته ور واچي، هغه یو دفتر د نیکو به واچي او نیکو سره به د پوټینې غوندې کاغذ ور واچي، چې ور واچي نیکۍ بدرني شي.